افسر افغان ته دا درخواست کوم چې مرګریا راشه په ما باندې ثبوت یې کرا باندې دا خبر راشه که ما دا کار کړی و په زندګي کې مې ملک خپل خون مې دربخلی خو راشه دا خبره په ما باندې ثبوت که تا څه کړي ته ما ته خپله پیمني وښایه تا خو ټول عمر ډمتوب کړی ډمي نغاري دیوال دی سورني دیوال دی تا ته ګناه نشته که د پښتون زوی ته مخامخ ماله راشه چې زه تا د عزت شمه چې بله د چا خدای کی وی د عزت شمه چې بله د چا خدای کی هغه کله څوک وجلي په پکو شي یو دوه پهلوانان او یو طاقتور وي او یو کمزوري وي نو د دې دواړو چې کله مقابلې نو په دې طاقتور باندې ډېر غټ پرشر لړی شوي دا کم چې دا طاقت کې پهلواني هغه وایي که اوس دې طلاق رانه وګټله نو زه خو به بدنام شمه ذلیله به شم خوار به شم ټول خلکه به راته وایي چې یو کمزوري سړي ته راوغورځولې راویې پرځولې او مقابله یې ده نه وګټله او کمزوري خو دا سوچ کوي که ما وګټله نو وی ټیک ته پیسې به راته میلو شي او وی که نه بیا یې میله نو وي هر وخت یې بیلمه که دا یو مقابله ده که دا مې پکې بیله نو هېڅ خبره نه ده نو دقه مثال د دې فیمس کسانو نه ټرینډینګ والا چې کوم کسانی دقه مثال د دوی دی که یو معمولي کس چې کمی که نه او هغه ویډیوګانې کوي او هغه ټرینډینګ کې روان وي او د هغه ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل کېږي نو دا غټ فیمس کس چې کومه دی نو په دې ډېر غټ اثر لړه کړي چې زما په میلیونو فالوور دي سبسکرایبر مې دي زما په هغې ویوز نه راځي او د ده په هغې راځي نو دقه رنګې کار شروع دی افسر افغان یو پوسټ کړی په هغې کې دا بوډاګي او جلات خان او فرمان کسکر او یو څو کسان یاد کړي وایي چې تاسو لیوني ګورئ او لیونو له ترجیح ورکوئ او وخت مغوی له ورکړی دی نو یې د الله بنده مړه د الله بندګان دي که الله پاک چاله د روزې یو سیستم برابر کړي او لږ شان د کامیابۍ په اړخ رواني نو موږ پښتنو کې بیا دا کار بد دی چې موږ د یو بل خپې وو یاره یو بل ته بس یو بل ته غلي وو مړه موږ نن دلته تباه برباد ولي رزق پسې ولې په منډه و رزق موږ نه ولې وتښتېده موږ یو بل ته بنیت او نیت هم صفا نه دی نو د الله مخلوق دی مړه هغه دیوانه سړی دی او ته ورپسې پوسټونه کې چې د ده ویډیوګانې تاسو ګورئ یاره تا له غوسه ولې درغلې ده ته په خپله ښه پوه سړی ښه ایجوکیټډ یې ښه مالدار یې دماغ دې کار کوي یار یو شي هغې غریبانان خو په خپله ویډیو هم نشي کولی په خپله یې پوسټ کولی هم نشي بل خلکه ترې ریکارډینګونه کوي د دې بوډاګي مې یو ویډیو کتلی و دې پکې ډېر زیات په فریاد وي زمونږ خپل کور هم نشته نو چې الله پاک چاله رزق ورکوي هغه رزق دې تاسو د خولې نه ولې راکاږې مړه هغه رزق دې تاسو ولې تښتوئ ښه ته چې په ده باندې تنقید کې افسر افغانه نو په دې تیر کال کې څومره ډېرې ماشومانې قتل شوې تا چېرته چاله منډه ووهله چېرته یو ماشومې لپاره تا ویډیو وکړه دا دې خوا علاقې خو پرېږده ته په خپله په دې سوات علاقه کې دې وګوره وړه ماشومه وړه بچی بس څوک یې مړه کي قاتل یې را پیدا نه شوي ته یې په ایمان ووایه تا چېرته چاله ویډیو کړې ده د چاته کور ته تلي د یو ماشومې لپاره تا یو موټي دوا کړې ده چې راپاسې او په لیونو باندې ته تنقید کې او ویډیوګانې پې کې هغه ورځ راته یو غټ سوشل ورکر یاره ما ته یې میسیج وکړه په دغه باندې په واټساپ باندې ما یو مظلوم له اواز اوچت کړی و که نه نو ما ته یې ویې ستا څه حیثیت دی چې تا اواز اوچتی ما زما حیثیت دا دی دغه د عاجزۍ بوټان دا خیرنې کپړې د 2 روپو مزدور او د عاجزۍ دا زندگی ما دا زما حیثیت دی ما ستا حیثیت خو ښه دی که نه ما ښایسته پاک بوټان دي ښه سوټ پوټ کې کمیس ته یې اچولی ښایسته واسکټ ته یې اچولی ښه ښایسته ګاډې دي در سره پیج دی ښه غټ دی چینل دی ښه غټ دی خلکه دي ګوري زما نه ښې زه ستا د خپو مخې ته خځل هم نیمه خو ما ته ماته ده ووایه تا چېرته د یو مظلوم دپاره اواز اوچت کړی دی تا چېرته چا سمنډه والې ده د هر چا دپاره زه ویډیو کوم د هغه کس دپاره چې کوم مظلوم ما سره ټیم هم نیزاک په پردې مزدور یم دغلته کار کوم چې وخت راته میلو شي بره راوخېږم ویډیو وکړم چې وخت را سره نی نو بس هېڅ هم نشته تا ما چاله تاسو دې خلکو له هسې غوسه ورغلي هسې وله یو قار ورغلي مړه بوډاګې دی د الله بنده دی مطلب دا دی چې خلک دې په خپله ویډیوګانې کوي زه په خپله هم ویډیوګانې ګورم ډېره مزه راکوي هغه غریب له خو دا یو قصې قطاره بې اخوا کو ښه مزېداره ګیره یې پرېښې ده ښایسته ټوپۍ یې په سر کړي ګوره چې کله ستا ګیره نی نو ته چاله د ګیرې دعوت هم نشي ورکولی هغه ته داسې ویلی هم نشي چې ته دا ګیره پرېږده افسر افغانه که ته هر رنګ یې هر یو شي زه والله تا نه ښه ګڼم تا نه ښه انسان دی
ګیره خو شته که نه یو دیوانه شان خو دی که نه الله ته به پسې باندې ګراني د چا د خولې نن وړی مه راکاږې دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ په لوی الله م سپارم د الله په امان